ستړي مشئ ټیکنیکل قرار یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه قرار سعیدي یو ځل بیا ستاسو په درانه چوکاټ کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر شم. دوستانو نن چې دی زمونږ د اپلیکیشن جوړونې یا اپ ډیولپمنټ لومړی درس دی. نو په دې لومړي درس کې به زه تاسو ته هغه دوه برنامې در وپېژنم چې کومې برنامې زمونږ په کار راځي، په کومې برنامې زمونږ په درد خوړل کېږي او کومې برنامې چې دی دا زمونږ سره باید موجودي او په کومه برنامه څه کار کېږي. نو دوستانو په دې هیله چې تاسو زمونږ څخه خفه نه شئ او دا کورس سره تر د اخره پورې تعقیب کړئ. زه به تاسو ته په دې کورس کې ویم چې په دې اپلیکیشن جوړونه باندې څه کېږي او خلک ولې اپلیکیشن جوړوي، ځکه دا خو یو ډېر سخت کار دی او بیا خلک راځي او بیا هم جوړوي اپلیکیشن جوړوي او پلی سټور ته پبلش کوي. نو دا ولې او دا څه دپاره کوي؟ نو زه دوستانو د ویډیو په لور خو د ویډیو څخه مخکې ستاسو څخه هیله کوم چې زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې د زنګ نښه ووهئ تر څو زموږ د ټول کورس څخه مکمل برخمن شئ. دوستانو په اپلیکیشن جوړونه باندې چې دی خلک چې اپلیکیشن جوړوي په دې باندې ډېرې پیسې لاسته راوړي. هغه څنګه په دې باندې پیسې لاسته راوړي؟ هغه چې کله اپلیکیشن جوړوي په هغې اپلیکیشن کې دا خپل د ایډموب د کمپنۍ چې دا یوه بله کمپنۍ ده د هغې کمپنۍ نه دا ایډز راخلي او دا ایډزونه چې دی دا په دې اپلیکیشن کې لګوي. دا چې کله په دې اپلیکیشن کې دا ایډزونه ولګوي او دا اپلیکیشن پلی سټور ته پبلش کړي نو خلک چې هر څومره نفر چې هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي د هغې په سر باندې دته پیسې ځي. همدارنګه کله چې دا اپلیکیشن څوک ډاونلوډ کړي او هغه خلاص کړي او په هغې کې یو ایډز وګورو د یو ایډز باندې دې ته 0.1 یعنې په 100 ایډزونو باندې دته $1 ورکوي. نو حد اقل چا چې دا اپلیکیشن انسټال کړی دی نو دا چې نه نو د ورځې چې ډېرې ګوري په ورځ کې خو یاتمن یو ځل ګوري نو په ورځ کې چې دا یو ایډز وګوري او په ورځ کې دا یو نفر یو ایډز وګوري همداسې دا نور هم سره یو ایډز وګوري نو تاسو کولی شئ که چېرته یعنې زه تاسو ته دا 100 په 100 کې ویم که چېرته تاسو یو 50 اپلیکیشنونه په پلی سټور کې ولرئ، پلی سټور ته تاسو یو 50 اپلیکیشنونه ور پبلش کړئ نو تاسو ته زه دا په ضمانت باندې وایم چې تاسو به د میاشتې د $150 نه نیولې تر د $300 پورې تاسو به دا چې دی په میاشت کې ګټئ او هغه به تاسو صرف د پوستخانې د لارې چې دی یعنې د پوسټل کوډ دا لکه کله چې تاسو دا پاسپورټونه اخلئ او یا دا بل څه اخلئ د دغې پوستخانې د لارې به تاسو ته په نغد په چیک ډول باندې تاسو ته درکول کېږي. نو دوستانو دا چې دی د اعلاناتو د لګولو دپاره دا خبره وه او بل چې دی اپلیکیشن جوړونه چې دی ډېره اسانه ده، ډېره اسانه او په زړه پورې طریقه لري. همدارنګه سړی ډېر هڅوي چې په دې کې کار وکړي او ډېر سړی خوشحاله کوي په دې باندې ځکه چې په دې په ډېره اسانه طریقه باندې یو څوک پیسې لاسته راوړي. نو دوستانو ما تاسو ته په دې برنامه کې چې دا مکمل کورس دی په دې کورس کې تاسو ته کوم اپلیکیشنونه پکارېږي؟ تاسو ته دغه 2 اپلیکیشنونه پکارېږي چې دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډوئ. پلی سټور نه چې تاسو کله ډاونلوډ کړه نو ګوره دا چې دی د دې طریقې ته درخیم دا څه کارونه کوي. دا اپلیکیشن چې دی په دې باندې اپلیکیشن یا برنامه جوړیږي په دې کې ایډیټ کېږي په برنامه کې همدارنګه نور تغییرات هم په دې کې راځي او دا دویم چې کله دی دا یونیورسل کاپي دا به تاسو حتما د ځان سره لرئ چې د دې ویډیو هم ما اپلوډ کړی دا او د دې ویډیو به زه تاسو ته د ډسکرپشن کې به د هغې ویډیو لینک درکړم. تاسو به د دې د استعمال طریقه صرف هغه یو ویډیو ده په همغه یو ویډیو کې د دې ټول د استعمال طریقه موجوده ده. تاسو ته به زه په هغه په ډسکرپشن کې درکړم هغه لینک نو تاسو به هغه ویډیو حتما ضرور وګورئ. نو تاسو چې کله دا ضرور وکتله بیا به په دې باندې تاسو څنګه کولی شئ په دې باندې چې زه کله کوم تاسو ته کوم کوډ در کوم په ډسکرپشن کې تاسو ته کوم کوډ در کوم نو هغه کوډونه چې دی هغه د دې نه په غیر نه کاپي کېږي. نو تاسو به دا برنامه انسټالوئ ځان سره او د دې برنامې په طریقه باندې به ښه ځان پوهه کوئ. نو تاسو به دا برنامه خلاصوئ او کوم کوډ چې زه تاسو ته په ډسکرپشن کې در کوم لکه دا خو زموږ اول کورس دی نو په دې کې دومره کوډونه نه دي په کار. نو په راتلونکو ویډیوګانو کې چې دی ډېر کوډونه په کار دي نو زه به چې کله تاسو ته هغه کوډ در کوم نو تاسو باید دغه برنامه د ځان سره ولرئ. نو د دې طریقې د استعمال په طریقه باندې به تاسو د هغې کوډونه راکاپي کوئ. که د دې طریقه درته زه در وښیم نو دا ویډیو ډېره اوږده کېږي نو موږ سره دومره وخت نشته. نو تاسو به داسې کار کوئ چې ډسکرپشن ته به ورشئ او په یوټیوب کې چې دی دغلته لاندې به ما لینک درکړی ډسکرپشن کې نو تاسو به هغه ډسکرپشن چې کله خلاص کړو نو هغې کې به تاسو ته لیکلي د ویډیو لینک
نو تاسو به هغه لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو به هغه ویډیو ښه مکمل وګورئ. وروسته د هغې به بیا تاسو دا سکیچوار چې دی دا به پلی سټور ته ورشئ او پلی سټور کې به همدغه سکیچوار سرچ کوئ او دا به را ډاونلوډ کوئ. تاسو دا دواړه چې تاسو کله را ډاونلوډ کړو نو زمونږ د دې دواړو سره به زمونږ کار فینش شي یا ختم شي. نو بیا به چې دی تاسو زمونږ نور کورسونه تعقیب کوئ، تاسو به د دې په واسطه باندې وکولی شئ چې هر ډول اپلیکیشنونه جوړ کړئ. لکه اوس مثال ما دلته خپل یو څو اپلیکیشنونه جوړ کړي دي، زه تاسو ته دا درښیم ګورئ چې لومړی ما همدغه راشه انګلیسي زده کړه دا اپلیکیشن ما پخپله جوړ کړی دی. داسې دغه نور هم دا اپلیکیشن ما پخپله جوړ کړی دی، همداسې یو څو نور اپلیکیشنونه دي. نو تاسو به ګوره زه تاسو دا درښیم چې دا ما څنګه جوړ کړی. ګورئ پاس دې ځای کې د شیر بټن لري، که په دغې باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ چې دا چېرته کوم ملګري ته په وټساپ، یوټیوب او یا یوټیوب فیسبوک کې ولېږئ. دغه د شیر بټن ده. همدارنګه دا چې دی د بله بټن د راش انګلیسي زده کړه او دا چې دی زمونږ په اړه. لکه مثال زه ګورم دا زمونږ په اړه بټن خلاصوم. ګورئ دلته ما هر څه برابر کړي په دې اپلیکیشن کې. موږ تاسو لپاره ډېره هڅه کړې ده، استفاده ورڅخه وکړئ. بیا چې کله تاسو لکه مثال دغه اپلیکیشن دی په دې فیسبوک باندې چرچ او کلیک وکړي، ډایرکټ به زما فیسبوک ته راواوړي. که په دې وټساپ باندې کلیک وکړي ډایرکټ به ورته زما وټساپ ته میسج راځي. که په ټلیګرام باندې کلیک وکړي زما ټلیګرام به ورته راشي. همدارنګه تاسو وګورئ چې دې کې ما نور څه کړي. دغه انګلیسي زده کړه په دغې بټن باندې زه کلیک کوم. ګورئ دا د ګرامر برخه او لغاتونو برخه، دغلته بیا 4 نورې بټنې دي. مثال زه ځم د ګرامر برخې ته ځم او د ګرامر په برخه باندې کلیک کوم. دا چې مې کله کلیک وکړو ګوره اوله برخه د ای څخه تر ور پورې او دویمه برخه او دریمه برخه همداسې نور. زه په دې اوله برخه باندې کلیک کوم. ګورئ اوله برخه چې ما کله کلیک کړه په دې کې ګورئ دوغومره لغاتونه دغه ما تاسو سره جمع کړي. بېرته وځم د دې نه همدارنګه د لغاتونو برخې ته ورځم چې دا لغاتونه دي. همدارنګه د جملو برخه ده، ورپسې ښه راغلاست برخه ده، بیا متلونه دي چې یو څو متلونه هم پکې ما ځای په ځای کړي دي. نو بیا چې کله دا داسې کټ کوئ ګورئ تاسو ته به دغه سیستم راځي. په دې سیستم په دې ټولو سیستمونو باندې به تاسو په قلاره پوه شئ. نو دوستانو بیا هم د تاسو څخه هیله کوم چې په کورس کې راسره برخه واخلئ او زمونږ ګورئ تاسو ما دغه د بیوګانو اپلیکیشن جوړ کړی. ګورئ دا په بل سیستم دی. دا ګورئ دا به بیوګانې ووایو. کله چې بیوګانې ته ووایو نو تاسو ته به داسې بیوګانې راواخلي. ګوره دې بیوګانو ګوره 2 اپشنونه دي، په دا کاپي دی او دا شیر دی. ګوره که تاسو کله کاپي ووایو نو تاسو به دلته راشي وایي دغه بیو کاپي شو. دا ګورئ او که تاسو چېرته په دې شیر باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به د شیر کولو مکمل دغه راواوړي. لکه مثال تاسو غواړئ په فیسبوک کې شیر کوئ یا کاپي کوئ یا وټساپ کې یا همداسې په دې نورو برنامو کې شیر کوئ. نو دا چې دی ستاسو دپاره ما برابر کړی دی. دی هم زمونږ په اړه چې کله وګورئ دغه وټساپ او فیسبوک ټلیګرام دې کې هم شته. ګورئ دغه عکس دې ځای باندې څنګه لګول کېږي. په دې باندې به ټولو باندې خبره کوو انشاءالله. تر بیا به وروسته په راتلونکو درسونو کې ګورو په قلاره. نو دوستانو ستاسو څخه بیا هم هیله کوم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په دې کورس کې زموږ سره برخه واخلئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.